خلاصه دا د مولوي صاحب چې د مونځ نه فارغ شئ دعا به کوئ د فرض او د سنتو په منځ کې ناسته تسبیحات ویل دا مکروه دي دا زمونږ د فقهای احناف د علماء دیوبندو د محدثینو دا حدیثو باندې عمل هغه دا دی مولوي صاحب چې دقې طریقې باندې به مونځ کوې دا مې درته یو لنډه مسله وکړه ښه خفا پکې پاتې شوه مسله کې لیکن نور څه پاتې شو دی وایي زه بزرګ یم او تقوادار یم زبردست بزرګ یې د پیغمبر نه مخکې صحابو نه مخکې محدثینو نه مخکې د خپل امام نه مخکې د ټولو نه مخکې بزرګ یې بلکې د قرآن نه مخکې یو سوال تاسو را باندې حق لرئ سوال دا دی چې نورو احادیثو کې راغلي دي و مولانا صاحب ولې دومره تیزي کې سختي ځکه کومه چې زمونږ اهل سنت دا کارونه کوي ته ولې دومره تیزي کې احادیث دا زه چې لګیا یم او دا تسبیحات وایم نو حدیث کې راغلی دي چې څوک د فرض مونځ نه بعد دا تسبیحات وی دومره دومره ثوابونه دي دبر صلات المکتوبات لفظ راغلی دبر معنا د مونځ نه بعد د فرض مونځ نه بعد یاد کړی نو زه په هغه حدیثو عمل کوم زه یم تا نه قربان مور دې در نه جار شي ته خو سم بزرګ یې مولانا صاحب خبرې ته غوږ ده د فرض مونځ نه بعد په احادیثو کې څلور شیان راغلي څو راغلي فرض مونځ چونکې احادیثو کې څلور راغلي او دا څلور واړه به د مونځ فرض مونځ نه بعد کې یو ته مولانا صاحب سنت وایي سنت به د فرض نه مخکې کې که وروستو وروسته دویم آیت الکرسی راغلی ده دریم نمبر تسبیحات راغلی دي صحیح ده څلورم نمبر دعا راغلی ده دعا دا څلور شیونه د فرض مونځ نه بعد راغلي اوس مولانا صاحب دې څلورو سره څه کوي دې څلورو سره څه کوي که تا مولوي صاحب اول تسبیحات وي بیا وروستو سنت کې نو دا سنت چې دی دا په دې حدیث باندې عمل راغی که نه چې ماسپښین مونځ نه بعد سنت کوه دا صحیح دي که نه دي صحیح دي که نه دې څلورو کې خو به یو مخکې کې که نه مولانا صاحب د دې دبر او د بعدو دا تقاضا نه ده چې اتصال به وي تقاضا د اتصال نه ده دې دپاره مولوي صاحب چې لفظ د دبر او لفظ د بعدو د تقاضا د اتصال نه کوي دې دپاره به کتاب وګورئ د مفتی محمد فرید رحمه الله مقالات دې دپاره به وګورئ همدقه د نور الیزا حاشیه د محمد اعزاز علی الدیوبندی رحمه الله د دې دپاره به وګورئ شامی شریف پیږي دې ټولو کې دا خبره ده چې دبر الصلات لا یقتضی وصلها تقاضا د چا نه کوي د وصل نه کوي تسبیحات راغلی دي
سورتونه ولایت الکرسی راغلی دا دعا راغلی دا منځ راغلی اوس به موتا اوس په دې کې خو یو خامخا مخکې کې کنه دا داسې د دې فرض منځ سره ډېر مشابه کم یو شی دی سنت نه دي خو سنت هم منځ دی فرض هم څه دی منځ دی نو چې کم د دې فرضو د جنس نه دی نو خو د هغې مخکې کول پکار دي که نو چې دا دې مخکې که نو مولوي صاحب هغه درې دې وروستو کړه نو هغه درې چې دې وروستو وي نو په هغه نورو احادیثو عمل راغی چې سنت تې را مخکې کړه نو په لم یقعد باندې عمل راغی که دا نور درې مخکې کې نو په لم یقعد باندې عمل راځي دلته ناسته مکروه ده او د دې دریو دپاره خو به کینی صحیح ده نو څه چلو کا سنت مخې ته کا نو په هغه نورو احادیثو عمل راغی په لم یقعد باندې م راغی نو ناسته م رانغله او په ټولو احادیثو باندې عمل م راغی سنت چې دی وکړه بیا تسبیحات وایا دا د سنتو نه وروستو تسبیحات ویل د سنتو نه وروستو دعا کول دا د فرضو نه مخکې شو که وروستو شو دماغ هم کار کوي هسې نه دماغ هم دې پنډۍ کړي که نه ده داسې د فرضو نه بعد شو که نه شو نو چې کوم روایات د فرضو نه بعد په تسبیحاتو کې په هغې عمل راغی او کوم روایاتو کې چې ناسته مکروه ده په هغې عمل راغی زمونږ د حنفیت عالمي کمال دا دی چې دا په ټولو احادیثو عمل کوي نو په ټولو احادیثو عمل شو که نه شو او که ته مولوي صاحب تسبیحات را مخې ته کې سنت وروستو کې نو صحیح ده د تسبیحاتو په حدیث خو د عمل راغی خو هغه نور روایات ته په ځای پرېږده ستا د عمل ټکر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د عمل سره راغی حدیث باندې خو عمل کې خو عمل د نبی علیہ السلام د عمل سره په تعارض کې وګرځېده په حدیث خو عمل کې خو د صحابه سره د عمل څه کو په ټکر شو په حدیث خو عمل کې د خپل مسلک د امام د مسلې سره د څه شو عمل په ټکر شو نو دا اوس نیکي شوه چې ستا د ته خو په حدیث عمل کې تا نه جار خو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د عمل سره د عمل په ټکر شو نا سړی وایي وی داسې تعلیم دی په بلا ولګي چې مې پردی بوجۍ ته ملا ولګي نیر نشي داسې تعلیم دی په بلا ولګي چې مې پردی بوجۍ ته ملا ولګي نو په داسې عمل دی بلا ولګي چې په حدیث عمل کې او داسې عمل په حدیث کې چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د عمل سره متعارضي د صحابو د عمل سره متعارضي د فقهاو د قول سره متعارضي او د خپل امام د قول سره په ټکرې دا خو زبردست عمل کې په حدیثو موږ یو ملګری په پنجاب کې ما ورته ویلې داسې کې دا فرض مونځ نه وروسته بیا دعا کې فرض او د سنتو په منځ صحیح سړی و پنجپیری نه و ما ته یې حدیث باندې عمل کو میں تا نجار میں سر دې رانږدې که چې مچ دې که ته په ډېر مظلوم اعتراض مې در باندې بې ځایه وکړو و د خدای بنده ستا د عمل په حدیث باندې چې عمل کې په داسې طرز کې چې د خپل پیغمبر مخالفت کې غورځېږي د صحابو مخالفت کلته ناسته مکروه ده ما ته وی نورالعزا کې راغلی دي شمس الائمه حلوانی صاحب وایي لا بأس بقراءة الاوراد بین السنة والفریضه شمس الائمه حلوانی صاحب وایي که څوک د فرض او د سنتو په منځ کې اوراد وایي
نو لا بأسا څه شی ما ورته وی د الله د نبی حدیث مې درته ووی خو سترګې دې مړې نه شوې د صحابهو اقوال مې درته ووی سترګې دې ډکې نه شوې د خپل امام قول مې درته ووی واره درته ورنه کړه یو د شمس الائمه حلوانی قول دې راپورته کړ یا لکه چې یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضور په امت کې یو خوا کم او دا ټول امت درته بل طرف کم چا به ګټلی دماغ هم کار کوي دویم نمبر خبره دا ده چې لا بأس کلمت نه پیژنې لا بأس کلمه په مکروه کې استعمالیږي لکه شامی کې وګورئ د دې نور النظام مولوی صاحب خپل دیش مصنف شرح لیکلی ده نوم یې امداد الفتاح پاغې کې خپل دا ماتن وایي وی شمس الائمه حلوانی صاحب چې لا بأس ویلی دی دا مخالف د کراهیت نه دی یعنې څه معنا شمس الائمه حلوانیم د کراهیت قائل دی دیم د کراهیت څه دی دیم وایي مکروه ده مداد نور الرضا خپله د ماتن شرح ده او د هغه د مصنف شرح ده هغه وګوره دیم د کراهیت قائل دی به خیر د لا باس خو راغلی مولوی صاحب الله دې مونږ او تاسو با عمل علما کړي پکار دا دی چې ماته یو سړی مسله وښی څنګه چې دا مسله کوم په دې سپیکر پکار دا دی چې زه د خپل عمل نه واپس شم په دې سپیکر الحمدلله زما نفس دومره غټ نه دی چې زه بیا نشم ویلی چې ما مسلې نه رجوع کړې ده دا زه ویلی شم چا چې راته مسله وکړه صحیح قسم دی چې بیا په دې سپیکر وایم چې هغه مسله مې چې کړې وه غلطه من کې دا مصیبت دی چې یو مولانا صاحب عمل شروع کی غلط تھی دے برور او پسین خطی نه روا دی ما ته وی شرح د شرعت الاسلام کی یو خبره ده ما خبره خو ما ته معلومه ده وایا الته د یو مولا خبره ذکر کړي د باقلانی ورته وای باقلانی وای د کم فرض نه رستو چې سنت می الته به د فرض نه بعد دعا کی باقلانی په فروع کې حنفی ده او په عقیده کې معتزلی ده عقیده کې څه ده معتزلی ده ما ورته وی و مولانا صاحب اول خدا سړی معتزلی ده دویم نمبر دا زما خبرو ته وګوره صحابه تابعین رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قول د دې په مقابله کې باقلانی څه کوي کار پکار دا دی چې موږ او تاسو په اعلی شي باندې عمل وکړو اخره کې به درته ستاسو هغه بله ګیلم لرې کم دا ډېره غټه مسله ده تاسو ته مې راغونډه کړه ښه هغه دا ده چې اردو فتاوو کې چې راغلي فتاوی حقانیه کې فتاوی دارالعلوم دیوبند کې احسن الفتاوه کې یا امداد الفتاوه کې دې سره به څه کوي مولوي صاحب نو جواب دا ټول علما دي او زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ په سر کې سترګې دي مولوي صاحب زما د مسلې د هغوی د مسلې سره د سره ټکر نشته ما درته موضوع ویلې ده
چې سړی د مونځ نه فارغ شي دعا به کوي. څه مې وي؟ دا خو ما نه دي ویلي چې سنتو نه فارغ شي دعا به کوي. دعا بعد الفراغ من الصلاة. سړی چې د مونځ نه فارغ شي څه به کوي؟ دعا به کوي. نو راځه اوس مسلې درې دي. څو دي؟ درې. یو دا دی چې فرضو نه پس دعا، دویم دا دی سنتو نه پس دعا، دریم دا دی چې مونځ نه فارغ شه دعا. څوک چې د فرضو نه پس دعا وی د دې روایاتو سره ټکر راځي، مسئله صحیح نه ده، او یا به ورته محمل ګوري. محمل یې دا دی کومه دعا چې د سنتو نه پسي دا د فرضو نه بعد، کم محمل مو چې احادیثو ته کته د دې فقهاو قول تم ګورو. دویمه مسله دا ده چې یوازې د سنتو نه پسې کې او د فرضو نه بعد نه کې، دا مسله هم صحیح نه ده. دریم نمبر مسله دا ده چې سړی د مونځ نه فارغ شي دعا به کوي. مولوي صاحب په ټول اسلام او شریعت کې زمونږ د مسلې مخالف مسله څوک نشي پیدا کولی. داسې مسله به را پیدا کړي. ذهن کې مو خبره کېناست. یو. دویم نمبر جواب دا دی تاسو ته ما د دې مسلې حکم بیان کړ. سړی چې د مونځ نه فارغ شي دعا څه ده؟ مستحب ده یا سنت ته د نیر نشي. او دی فقهاو دی فتاوو والا چې پې رد کړی دی نو دی په التزام رد کړی. په چا باندې؟ څوک چې د فرضو نه پس یا څوک د سنتو نه پس یا څوک د واجبو نه پس دعا ته فرض وایي لازمي ګڼي، دا بیا صحیح نه ده. لکه دا خبره مولانا صاحب محمد یوسف بنوری سے معارف السنن کې کړې ده. التوی څوک چې د فرض نه یا د سنتو نه پس دعا ته واجب وایي ویلتزمونه التزام واجب، دوی لازمي په التزام د چا سره؟ فیقال انها بدعه تضمنت بدعات کثیره. څوک چې ورته فرض او واجب وایي دا اصل کې فتاوی په هغوی ردونه کوي. موږ ورته سنت یا مستحب وایو. دقه مو دلایل. آخره کې به درته زه یو خبره وکړم. که څوک درته ووایي چې مولانا صاحب تا خو د قرآن کریم آیت وی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله به چې مونځ نه فارغ شو نو دعا یې کړې ده. یو حدیث ووایا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مونځ نه فارغ شو نو دعا یې کړې ده. یا لکه چې ما درته آیت وی او الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اذا فرغت فانصب، کله چې د مونځ نه فارغ شي نو څه وکړه؟ ځان په دعا کې ستړی کا. چا ورته ویلي دي؟ چا ته ویلي؟ نبی علیہ السلام به په دې آیت عمل نه کړی او ته بیا وایې چې نه حدیث ووایا. الله خپل پیغمبر ته فرمایي چې کله د مونځ نه فارغ شي نو دعا کوه. ته خو پې عمل کې صوفي سے خو رسول الله مبارک پې کړی که نه؟ د دې آیت نه خپله معلومیږي چې رسول الله مبارک کړی. ولې د الله حکم یې ځان لاندې غورځولی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د هغې نه مولانا صاحب پوښتنه وشوه چې د حضور اخلاق سو؟ هغې ورته وفرمیل د حضور اخلاق عمل بالقرآن. مونږ او تاسو دا تصور کولی شو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به په دې آیت عمل نه کړی؟ دا تصور به مسلمانو کی. نو تصریح ته پکې د کم ځای نه ضرورت راغی چې د پورته نه راغلم او الله خپل محبوب ته وایي
نو بیا پته پاتې څه شو دې ته مولانا صاحب وایي بانې دا وکړه دا وکړه دا وکړه آخره کې به درته یو بله خبره م وکړه یاره مولانا صاحب دا تاسو چې کوم دلایل وي دا خو د دعا و انفرادن دا چې څوک ځان له دعاګانې کوي جمع باندې یو دلیل ووایه چې دا موږ په جمع کوو پوهېږي موږ ورته وایو مولوي صاحب چې په جمع څوک دعا کوي دې ته دعا وایي که نه وایي که دعا ورته وایي نو بس صحیح ده که دعا ورته نه وایي بیا ستا اعتراض صحیح مولانا صاحب دقه معارف السنن به راواخلی په دې دریم جلد کې هغه د 15 نه ډېر روایات وایي په دې مسله باندې چې دعا په جمع پکار ده دعا په څه پکار ده دا په جمع پکار ده کومو ځایونو کې چې د دعا د جمع صیغه نه ده راغلې هلته هم جمع پکار ده نو که مولوي صاحب د جمع تصریح پکې نشته پوهېږي خو د عامو روایاتو نه معلومیږي چې دعا په جمع پکار ده او که ستا جمع ډېره بدې شي کیزه ځان لی کوه څه کوه ځان لی کوه موږ به په جمع کوو ته موږ ته یو روایت ووایه چې په جمع دعا صحیح نه ده کم چې مهم ځایونه دي هلته به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په جمع دعا کول جمع باندې دعا کله د دعا سره ټکر لري خبره پوه شوې ټکر لري ورسره نه لري نو د دې تصریح ته پکې څه ضرورت راغی تصریح ته پکې ضرورت نشته دا سه هدایه کې راغلی دي الدعاء بالجماعت ارجا للاجابه مطلق قانون وای دعا په جمع سره دا ډېر امید کند د پاره د اجابت جمع باندې چې دعا وکړي نو الله به څه کي الله به دعا قبول کړي لکه تفسیر بیضاوی کې ایاک نعبد و ایاک نستعین لاندې